اسدالله خالد او ملالۍ شينوارې ته د منسوبې ټيلفوني اړيکې په اړه پنځه خبرې. لیکنه ډاکټر محمد ويال. له تېرو څو ورځو راهیسې د ملي دفاع وزارت چارسمبال وزير اسدالله خالد او د ولسي جرګې پخوانۍ غړي ملالۍ شينوارې ته منسوب غږيز کليپ رسنۍ شوی او پر ټولنيزې رسنۍ فېسبوک کې غبرګونونه راپورته کړي دي. دغه غږيز کليپ چې خلک یې د اسدالله خالد او ملالۍ شينوارې ترمنځ شخصي ټلیفوني خبر یادوي له نیوکو سره مخ شوي دي. دغه کلیپ په اړه یو څو ټکي په لاندې ډول شریکوم. لومړی، د هیواد اساسي قانون د اشخاصو ترمنځ خبرو اترو ته د لاسرسي په اړه په لاندې ډول حکم کوي. دویم څپرکی د اتباعو اساسي حقوق او وجایب 37مه ماده. لومړی فقره، د اشخاصو د مخابرې او لیکنو ازادي او محرومیت که په لیکلي ډول وي او یا هم د ټلیفون او تلګراف او یا نورو وسایلو له لارې له تېرې څخه خوندي دي. دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو د پلټنې حق نه لري مګر د قانون له حکمونو سره سم. نو په دې اساس ویلی شو چې د دوی ټلیفوني خبرې رسنیز کول پرته د محکمې له حکم له قانون سرغړونه او په شخصي ژوند کې لاسوهنه ده چې پخپله جرم شمیرل کیږي. دویم، که چیرې ومنو چې دغه غږیز فایل د اسدالله خالد او ملالۍ شينوارې ترمنځ رښتینې خبرې دي خو شاوخوا کلونه وړاندې ثبت شوي دي. په دې فایل کې دوی نه د افغانستان د ویجاړۍ نه د جاسوسۍ او نه هم د ورانۍ خبرې کړې دي. لسګونه داسې غږیز فایلونه د حکومت د لوړپوړو چارواکو شتون لري چې په څرګنده له هیواد سره د خیانت ثبوتونه پکې وړاندې کړي دي. دریم، د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره تر ډیره په دې برخه کې ناشوني کارونه شوني شوي دي. د کمپیوټر او پرمختللو پروګرامونو په شتون کې دا ساده او اسانه خبره ده چې د یو چا غږ ته ورته غږ جوړ شي او بیا د دوی پر شخصیت د بد اغېز لپاره رسنۍ شي. که چیرې د دوی منسوب غږیز فایل هم واوریدل شي نو داسې حس کیږي چې له ژورې ډیټ وروسته برابر شوی دی او خبرې پکې یو خوا او بلې خوا ترسره شوي دي. څلورم، که دغه ټلیفوني خبرې رښتیا او یا هم دروغ وي په نشر او رسوا کېدو سره کوم درد دوا کیدی شي. په هیواد کې هره ورځ د جنسي تېرې، غلا، ځورونو، چور، فساد، غصب، قتل او نورو بدبختیو شاهدان یو چې کله یو څوک داسې مسایلو ته د خپلو موخو په پار لمن وهي غوره ده چې د ټولنې نور زهري مسایل حل او درمل ورته پیدا کړي. پنځم، دغه غږیز کلیپ د دروغو یو بل ثبوت دا کیدی شي چې د کلونو وړاندې کلیپ ولې نن رسنیز کیږي. دغه غږیز کلیپ نه په ارشیف کې ساتل شوی وو او نه هم په موزیم کې د تاریخي اثر په ډول ورته کتل شوي. که چیرې رښتیا وای نو بیا ښایي کلونه وړاندې مو تر غوږونو رسېدلی وای خو چې نن جوړیږي او رسنیز کیږي نو موخه یې تخریب او ترشای دسیسې شتون لري. د یادونې ده چې دغه فایل وروسته له هغې رسنیز کیږي چې اسدالله خالد هغه خلکو ته چې د ټاکنو پایل نه مني او د ګډوډۍ هڅې کوي بردارۍ ورکړی چې ملي امنیتي ځواکونه به یې د داسو کړنو د ترسره کېدو اجازه ورنه کړي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.